د امریکا جمهوري پال ګوند د دې هېواد په استازو جرګه کې له بریا سره توانېدلی چې د متحده ایالاتو درې ګونی ځواک تر خپل کنټرول لاندې راولي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ جمهوري پالانو په استازو جرګه کې 291 څوکۍ ګټلې او دا وروستی ستراتیژیک ځای و چې په بشپړه توګه پرې مسلط شول. له دې بریا سره جمهوري پال ګوند اوس توانېدلی چې د امریکا درې ګونی ځواک چې سپینه ماڼۍ د سنا او د استازو جرګې پکې شامل دي خپل کړي. دا ستراتیژیک موقعیت جمهوري پالانو ته اوس اجازه ورکوي چې د امریکا په سیاستونو د قوانینو په جوړولو او د متحده ایالاتونو په نړیوال دریځ کې فوق‌العاده اغیزې ولري. همدارنګه هغه هېوادونو ته هم ځانګړی پیغام لري چې د نړیوالو تحولاتو په اړه د متحده ایالاتو د نوي لیدلوري په تمه دي.